سوال یو خور کړی دی، ما منښته کړې وه چې زه به هر پیر او جمعرات روژه نیسم ټول عمر چې څو پورې زه ژوندی یم نو پیر او جمعرات به روژه نیسم. نو خاوند زه منع کړم، نو د دې منښتې دپاره څه کفاره شتي؟ اول خو ګوره دا مسله یاد ساتل پکار دي چې د فرضي روجو نه علاوه چې ښځه کله هم روژه نیسي دا به د خاوند نه اجازت لري. او حدیث کې راځي چې لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه، صحیح بخاري صحیح مسلم کې. یو ښځه به روژې نه نیسي چې کله یې خاوند موجودي، یو خاوند په سفر دی بیا اجازت ته ضرورت نشتی، خو چې خاوند یې موجودي نو دا به د هغه وخته پورې روژې ونه نیسي چې څو پورې اجازت نه اخیست. یو حدیث کې ورسره دا راځي چې تطوعا فی غیر رمضان، رمضان نه علاوه تطوع نفلي عبادت ته وایي. دا چې رمضان د روژو ته مې اجازت لري او هغه ورته دې کله رمضان روژې ونیسه، نه، ځکه چې هغه فرض دی. وجه دا دی چې د دې خاوند حق دی چې د دې ښځې نه خون والي، او چې کله دا روژې ونیسي نو د خاوند هغه حق دا نشي پوره کولی. ناول خو دې خور ته موږ دا وایو چې په کار دا و چې تا څه کړی وی، اول د اجازت اخیستی، اجازت یې وانه اخیستو او دا کار یې وکړو، نو دې ته موږ دا وایو چې ته به دا منښته پوره کوې نه، او دلته خاوند یې تلا منع کوي، منښته به نه پوره کوي. نو څه به کوي؟ د دې منښتې به کفاره ورکوي. کفاره هغه څه د حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کفارة الیمین، کفارة النذر، کفارة الیمین. د منښتې کفاره د قسم کفاره ده، دا یو قسم قسم دی. قسم کفاره څه ده؟ مری ازادول، لسو مسکینان له خوراک، لسو مسکینان له جوړې جامې، که د دې طاقت یې نه وي 3 ورځې روژې. دلته یو دا به فایده ذکر کړو، نصیحت چې داسې منښتې کول نه دي په کار چې د سړي د هغې وس نه وي. لکه د نو سړی ډېر توده کړي، مثال کې ټول عمر به زه په هفته کې 2 روژې نیسم، ګرانه ده. او د انسان څه پته دی، کېدای شي ته بیمار شي، کېدای شي ته په سفر یې، کېدای شي ډېرې خبرې دي. یا بعض وایي چې زه به روزانه د الله دپاره 10 رکاته لمونځ کړو، نو بیا به یې ونه کړې، سر ته به یې ونه رسې. نو ځکه کله چې سړی خبره کوي نو په کار ده چې څه ورته وکړي، سوچ ورته وکړي چې زه چې دا خبره کومه دا بیا زه سر ته رسولی شم او که نه.